عجبه خبرې کوي داسې ځواني مو تېره کړې ده په دې ښار کې دغه مې وطن دی منکره دې په مخه نه درځي د شاکره احترام کوه او کاکا ته داسې ډېر زه په دې خبرو کار نه لرم زما دغه کرک خوښ دی بلا خپله کرکبازي کوم په هېڅ کار نه لرم افغان پانس ډېرو درنو لیدونکو سلامونه او مینه مې ومنئ هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست د دې اونۍ په خپرونه کې راغلي یو د کندهار ښار د عیدګاه جومات د عیدګاه دروازې ته البته نږدې دلته راغلی یم دلته دغسې یو ځای دی چې هم پیتاوی دی او هم سماوار دی راځئ چې موږ تاسو دلته له دغو خلکو سره خبرې وکړو دغه پیتاوی یا سماوار دواړه هم شین چای دی په اصطلاح او هم ګرمه پیتاوی ده د زیات عمر لرونکي کسان دلته سره راټولیږي تاوده بحثونه پکې کوي شنه چایونه پکې شوپي او د دې ترڅنګ له پیتاوي هم خوند اخلي موږ هم راځو له دوی سره خبرې کوو له دوی سره د زړه خواله کوو تاسې هم راسره شئ او افغان پانس در سره سبسکرایب کړئ د افغان پانس ډېرو درنو لیدونکو نو د خپرونې په دوام موږ دلته ناست یو دغه څو تنه باباګان او کاکاګان را سره دي پیتاوي دی او دغه د شنې چای دي چې موږ یې څښو خوند ترې اخلو که رښتیا ووایم زه هم ډېر دغه کړلم دغه ځای جذب کړلم زړه مې نه کېږي چې نو پاسم غواړم دلته له دوی سره خبرې وکړم چې په دغه پیتاوي کې دا ګرم بحثونه څه دي چې دغه کاکاګانې کوي ستړی مه شې کاکا خیر اوس ته ستړي مه شې ښه یاست په خیر یاست ستاسې راډیو او ستاسې لیدونکو ټولو ته سلامونه وایي خوشحاله اوسې نوم دې څه دی ما نوم حاجي ناصر دی حاجي ناصر څنګه دی وخت ساعت څنګه تېرېږي دلته بس شکر دی حمد و ثنا د الله رب بچي د بزادي ګردو سهار شي ماښام شي د افغانستان الله چې وروره بس ګزاره وسره تا مخکې ویلو د امریکا ولسمشر ته پیغام لرې وموږ دغه پیغام ورته لرو دا نه چې یوازې زه حتی ټول افغانستان به زم د لویو د کوچنیو د سپین ږیرو تور ږیرو حتی د طالبو د عسکرو د هر چا پورې دغه یو پیغام به زم لري چې دغه یوه سوله زموږ په تږي وږي د څلوېښت کاله در به دره سوي ټوک ټوک سوي اوس تا ولیدل د خدای بېچارهګان لیونیان پر څه راکړه زموږ شپه ورځ دا دی زما اوس کشر زوی دی ورک دی معنا یا به د طالبه سره یا به د عسکره سره چیرې ورک دی دغه کندهار کې ورک دی وروره ولاکه په دا دوې میاشتې لیدل شپاړس کلونه لاندې لږ دی وروره نو خو یا به د دوی سره کړلي یا به د هغو سره کړلي دغه جنګ موږ ته دغه نتیجه راکړې موږ د بایډن سره دغه تقاضا لرو چې دا ټول افغانستان خلک چې موږ ته یوه سوله راوله نه چې مو مرستې په کار دي نه چې مو ډالران په کار دي نه چې مو موټران په کار دي بس موږ ژوند پرې دا یوه سوله راته راولي موږ به ټوله نړۍ تاسو ته بس غوږ نیولی دغسې
دلته جسم د خبرونه اورئ نو دا د انتخاباتو دونه هره خبرې شپه اوس دا خبرونه موږ داسې شوي دي لکه هغه د ماخستن ډوډۍ معنا د خدای شوی نه خوري خامخا سړی سره کوي دلته به د تودو مسایلو بحثونه کوئ تاسې دا البته د خپل په باره کې د غونډې خامخا کوو سره شي دا یا سوله را روانه ده وروره خبرې سره روان دي څوک څنګه وایي څوک څنګه موږ وایي دا تر خوبه افسوسه چیر سي یو څه ته ځان تاواني کوي یو څه هغه ځان تاواني ټوله سره ورونه نو موږ سره کښېنو نو څوک به سره کښېني د سماوار کې مو کله په بسونو سره جنجال سوی نه دی یاره ګای وخت داسې خامخا پیښېږي یو د بل پر طرف کې هغه یې کې بد یوسي نه موږ خپله خو نه وړو دلته خو چا تر اوسه جنګ نه دی کړی یا انشاءالله د جنګ خلک نه دي د افغان د خدای مسکینان خالي په خبرو د لفظي شخړې کوئ بس لفظي شخړې چې و هغه نو خامخا دلته کله راځئ او کله بیرته کور بس موږ خپله خو وروره سهار د کور د خوا یو اوبه ویشئ سره بېغمه کړو راس بس لسو بجو څه بیا درې ماپښین مازدیګر هلته نه بیا الله خو ساعت یو تسپه رانیسه ګوتبي خرڅه کړ بل کډو رانیسه دوبلی رانیسه دغه کیسه د یو پیتري رانیولې یو دغه شی برته خرڅ کړي دغه معاملې دلته د ښه ملګری څوک دی چې هره ورځ راځي دغه انسان ته چې مې ناست دا حاجي صاحب هره ورځ راځي وایي که دا بس هره ورځ حاجي صاحب ستا نوم څه دی ما نوم عبدالغفور عبدالغفور ته د کوم ځای زه د شورنده دلته معنا دا ژمي او دا پیتاوی او دا شین چای مزې وایي تاسې وکړي دا خلک وایي والله که مې اوس مزې کړي دي مزې کومې خواږه په وطن کې جنګ دی ټاکو ټوک دی حالات خراب دي هر سړی مسکینی و په ځان پورې اریان دي و په دې خوارۍ نشته او په دې باغونه و بندکېګر د خلکو صفات کوچ و بار شروع دی په وطن کې درب ټاکو ټوک دی وروره او په دې موږ غواړو چې خدای پاک یو بېغمي راولي دغه جو بایډن موږ مسکینانو حالات ته وګوري په وطن کې یو بېغمي راولي یو کراري راولي چې ټول افغانستان پر کراره سي دا د بیا نو به موږ خوشحاله موږ به هغه مال خوشحاله او کاکا ته داسې ډېر زه په دې خبرو کار نه لرم زما دغه کرک خوښ دی بلا خپله کرکبازي کوم پوی چې کار نه لرم کرک دې موږ ته راوښیه جنګونه یې کړي تر اوسه بلا پرېږدم ته خو یې لږ راته وایه نه درته وایم لږ یې وایه نه وایم خرڅوې نه یا ولې ستا نه خرڅوم سود یې اخیستی همدومره زه وایم طبیعت به یې په دې خراب وي چې د هغې میدان یې نه یې بایللی دی کاکا په خیر او خیر دی جوړې ښه یې شکر دی څنګه دی پیتاوی کې د ساعت تېر دی والله پیتاوی خو نن ورځ د خدای دې د خیر رحم وکړي خدای مهربانه دی بارانونه نه کېږي والله خدای مهربانه دی آمین د الله کارونه دي نو د الله په کار موږ څه کار لرو څه دې وکړل نن دلته هلته یو حاجي صاحب وویل کرک ورسره و ته خو چې کرک والله نه الله مو دې وساتي د کرک څنګه دا پیتاوی کې ساعت څنګه تېروي بس دلته چای وڅښو بالا ناچې بانډار وکړو یا د بانډار ملګري دې کوم دي دغه چې دغه نه چې دغه دی یو په دغه دی هغه دی یا بل دی هغه چې درې و څلور هلته ناست سره جګ شو سره نږدې کېږو بیا خبرې سره کوو سره اورو تر څو بجو دلته یاست دلته نو بس غرمې د 12 بجو چې بیا د ډوډۍ وخت شي زه خپله ناشته کوو بیا ماپښین راوځو د خیر بیا راځئ دلته انشاءالله خدای ژوند راکړي الله مو خوشحاله ژمی چې وي شین چای وي او پیتاوی وي دا ژمی خو دا دی په قرآن د ژمي راتښتېدلی یم کور مې په کابل کې دی زه راوتښتم دلته 2 میاشتې 3 میاشتې تېرې کړم بیا چې دا ژمی تېر شي بیا ولاړ شم په وبیدې بیا 8 میاشتې ورې یم د هغه څه راتښتېدلي دا دی دلته اوس بند پاتې خوشحاله اوسه دغه ځای څنګه دی بیخي ښایسته ځای دا پیتاوی ډېر ښه سپین خلک مارامه ښه خلک اکثره ګرده په وبیدې ښه خلک د ځوانۍ خاطرې یادوئ نو ځوانۍ خاطرې خو مو ته د ځوانۍ یو خاطره دی اوس ما ته هم ووایه کومه خاطره وه همداسې یو شی راته ووایه چې په ځوانۍ کې پر دغه ځای کلا ولاړه وه دلته ځینې ور پورته شوي وې
زه ورپورته شولم دغسې وختم د دا کلا پر سر باندې دغسې لاړم بر دروازې ته پسې کابل دروازې ته بیا خو د ښار دروازه وه په دا دروازه به دلته به بندېدله د باندې خلک یې بیا نه را پرېښول دا ټوله یوه کلا وه ټوله یوه کلا وه د احمدشاه بابا کلا وه د جنګ کلا شاوخوا بغلته یې خندق را ګرځېدلی و غټ خندق ګرد د اوبو ډک انسان نه ورپورې وسایل ویلی د احمدشاه بابا د غذا ځای و ګرځره دا کلا په موته نه ده جوړه سوې دا دغسې زحمتونه یې پکښې دي دغسې خوارې یې پکښې دي احمدشاه بابا په څه زحمت را جوړه کړله په تا خو به پکې کار نه وي کړی دا کلا ما لږ څه اخواته وه تا نه لږ ته به هغه وخت کې ماشوم وې ګوره نو چې ماشوم وم کله نه وم خو زه د نوي کالو یم په زیاتو کم پکې بالا نه یم لږ د نوي کاله چې دي پخوا به خلکو 800 کاله 500 کاله عمر درلودې موږ ته بیا خدای دغه په نصیب کړي چې خدای مو دې توبې پر قبول کړي کاکا دا خلک وایي چې د پخواني خلک باډي ښه غټ ول معنا باډي زه په دا ښار کې به را روانم ګډ ښار راته کتله عجبه خبرې کوي داسې ځواني مو تېره کړې ده په دې ښار کې دغه مې وطن دی په دغه جاده کې پیدا شوی یم په دغه جاده کې لوی شوی یم په دغه جاده کې داسې نوي وکالو څه بریتونه دې نه دي پرېښي بریتونه څه کوو پازابي ورسره دلته په خوبي کې وریږي د خوراک زیان مو را خرابوي او سنت کې وویم بریتونه نه پرېږدي که دغه پرجوشه ځواني دې تېره کړې مسته ځواني اوس ته وایه څه خدمت ستا دپاره وکړو ستا خبرې خلاص شوې که لا پاته خاطرې دې راته وایه دغه خلاصې شوې بالا نو بس ته نو خاطرې دا داسې خاطره مې درته وویل تاریخي خاطره مې درته وویل دا یوه بله تاریخي پسې وایه لا کوم بله نو د کومه خوا کومه په جیب کې مې جلاوې باسمه یا څنګه شپونه دې کوله څنګه عشقونه دې کوله دغسې درته وایي چې معنا څنګه عیشونه دې کوله نو چې داسې ځواني دې وانه 40 کاله 50 کاله په دې ښار کې ما تېر کړي دي هر سړي ته پوښتنه وکړه د ښار سړي ته ورته هغه ماجان کاکو پېژنې وایي سلام دی غښتلی سړی و نامي سړی چاته مې ازار نه غېږ نیونې دې کړي دي یا یو دغه کار نه کوم دا غېږ نیونې و دا کومه مستي دې کوله دا ځوانۍ کې مستي ګرځي پلنډه مو کول ګن مو کوه اوس یې سپرایټ بولي کې چې بولي پاچې چې ویې کرکټ یې بولي کرکټ یې په لکړی وي دا به موږ سوټي ورته پرې کړي و دا جرو ته به ووتلو په دې جرو کې به مو ګنبازي کول ارې اوس چې به در لاندې کړي بالا به ولاړې بلې دنیا ته بیا واستوه په یو شاټ به دې بلې دنیا ته واستوه بله په ټیدنګې ټنډه خراو د لادات خبرې بیا ته ورسره کوه نو هغه ته لادات خبره ته راته وکړه کاکا لادات خبرې ته ورسره وکړه چې ما ته راسې چې ورسره دا لادات دې څنګه دی ما خپلې خبرې خلاصې کړې اوس خپلې خبرې مخ ته د لادات خبرې یو راته وکړه دی د لادات والا دی لادات والا کاکا دا لادات والا کیسه یې ورته اوس بیا راسې بلا دلته رالا کړله اوس دا خبرې نه کوې خبرې په پیسو کوې مو چې خبرې دې ورسره کوه نو ولې دې نه دي زده په دې ښار کې ته څنګه لوی شوی ستا خبرې نه دي زده ته سړی نه یې سړی نه یې دا خبره ماړه دې کړلو بس ته بالا دې ماړه کړلو برحمتې که یا برحمتې که کاکا جوړ بخیر ځوان دې غواړو د خدای خیر وخیرات وي جوړ بخیر طبیعت ښه دی سلامت اوسې ستا حوالې والا خیرات دی چې منوشي جان که تاسو څومره رسېږي چای ډوډۍ کباب میان هر شی رسېږي نو دوام اوسه نور خیرات دی والا خیرات دی جوړ وایاست څنګه دی د پیتاوې بنډارونه بس نو متل دی دا یو کاروبار دی یو ساعت دی رایې څه خرچه که انګشتري جرایې څه خرچه که باید ورځ نو بالا اخته یو دی
هم کار دی هم او نو هم دا کیسه رواجي ولې ښه. نور تاسو او دا نور خیرات دی دغه دی دا د ملګری دی دا مې انډیوال دی لکه ځان چې ویني او ښه او ډېر ښه څه په چی شي اخته وي بحث مو په چی شي و دی بیکار نه باس ماس نو ما ډوډۍ وغوښه راوړې وه دلته زه چې غوښه و دا راوړم ښه شپې وساتم نه انو بیا دغه انډیوال یا بل انډیوال نه بیا که زه خو موړ یم بیا مې یو ګوله ورسره وکړو ښه کله یې دی راوړي کله یې دا نه دی کور نه لري زه د کور راوړم دی نو شپه چېرته کوي دی داسې اتاق لري کور یې دی لرې دی خو نو ګور بیا مو نو ساعت تېر دی دلته نو څه وکړی نو متل دی په دې وخت کې به خپل ساعت په خپله تېر وي ښه څوک یې نشي تېرولی نه څومره وخته مو دا د ملګرتیا د ملګرتیا مو له کومه وخته شل کاله شل دا کاله اوس ما نوم زده کېده ده شل کاله د ملګری و نوم دی اوس کال یو کال کېږي خپل میاشتې نه کراچي کې شل کاله نه کېږي ښه شل کاله مخکې مو سره لیدلي اوس مو بیا سره پیدا کړه اوس نو دلته ورته پرته یاست چایاني ده ښه چکساني کله کله ښه چرسان هم کله دی تفسیري زه نه یم ته یې نس کوې یا یا دی سکي خو داسې نه چې تا پکې اخته کړي زه خو اخته وم زه بیمار نه جوړه شولم بیا مې نیم لک روپۍ ذات کمې خرڅ شوې نه دا جوړ کړم بیا مې ګرمې شوې مې شوې پرېښولې د صبر له ده سره زه یو څو خبرې وکړم چر سړی نه وژني څنګه چارج څنګه کوي چرچ دی که نه و غټ علماو نه ښه پیرانو هغه خوش کړي دي بدې نه دي وایي دا وایي د ملنګ بوټی دی شاکري نشه ده شاکري شاکري نشه یعنی شاکره کې انسان شاکره کې نو ښه منکره دې په مخه نه درځي د شاکره احترام کوه اصلی چې ولایان کران حق دي که نه و منو به منه که نه منو منه یې نو مطلب د دې وخت کیمپاسه یم دی دا چرچ کول ښه سړی معنا باندې چرچ کوي چرچ سړی نه خرابوي ښه سړی په خپله مطلب خدای نه خراب کړي و چرچ نه خرابوي نو موږ پیدا کو ولاړ شو د کوم کنده یې راوړو په چې کله یې چیر پیدا وکړ نو رات پر رات یې کښېنو چای هم پرې وغواړو نو چرس چای ښه والله بس روزګار موزګار دولت دا تا ول دا ملګری مې تقریبا شل کاله راڅخه ورک و بیا دې پیدا ورک نو د دې په اشعار کې سره ګرځېده راګرځېدو پوه شوې بیا چې موږ درته سره پیدا کړم او ته پلانکی او ته پلانکی یم جوړ په خیر خو همدا ورک سو نو دا ده اوس سره یو ځای یې بیا سره ورک نه شي که بیا ولې چې استاد باپا کار ښه ته خپله کوم ځای زه د ډنډ ولسوالۍ یم د ډنډ ولسوالۍ کراچي کې مو یو ځای کار کوو او کراچي کې بس نه جرا وي هغه وخت به نو جرا وایي ځواني وه جرګانو دواړه داسې اوس کار به کول څه عیشونه به مو کړي وي نو خامخا نو یوه خاطره ورسره وایه چې څه خاطره هغه خاطره ورته بیان کراچي کې مو چې کاوه د خیره دا په کنډیشن کې ښکاره کوي ورته د هر نشه بده ده دا خلک ما پابندي دي دغه نسوار نه دي دغه لا بد دي ښه هر نشه بده ده هره نشه بده ما دي خلک وکړي چې دا داسې دي دی غلط ګرځي چرس نه غلط شی دي هر نشه بد شی ده بالکل دی وایي 400 بد شی دی دی وایي چې نه نه دی بد آفرین ته دلته دغه نسوار لا بد دي دغه سګرټ لا بد دي دا هر شی نشه بده ده او ما وخت کوله اخر داسې نه جوړه شولم یو نیم لک روپۍ مې ذات کمې خرڅ شوې جوړ شولم ګرمې شوې مې ایله کړلې دغه نسوار مازدې که مې واچول واول چې په دا نه کال لس کاله مې دغه دی بیا وایي چار څوک نه خراب دی نو خطا وتلی دي زه خراج یم دی قسم خراب دی قسم نه ته ووایه ته ووایه چټیات وایي زه خو د ده په اندازه نه خپل پسې د دې تور کم تعلیم زه تا کړی اوس یو کار بل وکړه ته چې خپله تجربه چې ده ګوره هغه ووایه زه مو بل رقم معلوموم اوس دی ته سره همزولی یاست نه ته دی سره لاسونه ورکړئ که د چا لاس دې سم ده نو هغه زورور دی دا چپ لاس زه مشر یم ته راسه څنګه نه دا دی همزولی دی زه مشر یم نو نه دی ګوره تر تا ما او ده سره ازمویلي دي غېږه سره وباسئ که چا سم لاس ته هغه نو معنا ما مشر ډېر پر مشر یم دا احترام خو ورته کوې خو دا معنا د هغه معلوموئ چې چارس توان کوي که یې نه کوي
یا تاوان تاوان نکي دا ما غېږ ورسره باسې څلوېښت کاله کېږي ښه. 15 کاله کېږي زه کوم ها. هېڅ نه دي راته دا هغه بیدار یم 15 کاله خو تر هغه تر تا دی ځوان ښکاري ګوره 15 کاله مې عمر بس لا هم چود سرکه خراب دو 50 کاله 50 کاله خو کم دی ما دلته یو سره خبرې وکړې هغه حاجي صاحب سره 90 کاله و تا غوندې دا چا وکړ یا ځوان ګوره جواد پاک معلومیږي ته وایي چارس نه خرابوي خراب کړی یې کمی چې خراب هغه د دی 90 اتیا کاله دی او ته د 500 کاله خو دواړه یو رقم معلومیږي دی له یو څه ځوان هم ښکاري منه کاکا خراب کړی یې بل دې ورته پټه پوښ بل تخته نور دا نور دا خلک چې وایي تاسو چې وایي کاکا یې خراب کړی که نه ما دغه دی چې دنیا کې دغه نشه چې ده سګرټ یې ونیسي د نسوارو دا غلط شی دی چې سړی کوي او غلط شی غلط شی دی ګورئ دا خلک ټول وایي دا یې خراب کړی خدای خپله نه مني صحیح دی دا یې نه مني نه کاکا ته یې نه منې منم ته هم ښه دی تاسې خوشحاله وخت ولرئ زنده آباد خوشحاله وخت ولرئ د افغان پانس چینل ډېرو درنو لیدونکو دا اوس موږ د نن ځانګړې خپرونه چې موږ تاسو ته وړاندې کړه دلته مو له سپین ږیرو سره له خپلو وطنوالو سره کیسې وکړې دوی بنډارونه کول د پیتاوي بنډار مو وکړ نو هیله ده چې دا راپور مو خوښ شوی وي تر بل راپوره مو راشد نور په سپېڅلي سکتان سپارم خوښ اوسئ افغان پانس در سره سبسکرایب کړئ